د څه باندې 8 میلیارده افغانیو په لګښت د 1400 سب سټېشنونو د جوړولو او پراختیا چارې روانې دي. په کابل، کندهار، لوگر، بغلان، کندوز، ننګرهار، هرات، غزني، هلمند او جوزجان ولایتونو کې د 8 میلیارده او 150 میلیون افغانیو په لګښت د برېښنا د 1400 سب سټېشنونو د جوړولو او پراختیا چارې روانې دي. د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې دغه سب سټېشنونه په مجموعي ډول د 1800 مېګاواټه برېښنا د ویش ظرفیت لري چې تخنیکي او ساختماني چارې یې د افغانانو له لوري پر مخ وړل کیږي. د یادو سب سټېشنونو د چارو په بشپړېدو سره به 1 میلیون کورنیو او همدارنګه په بېلابېلو ولایتونو کې شاوخوا 1100 صنعتي فابریکو ته برېښنا ورسیږي. اوس مهال د دغو پروژو په چارو کې د پام وړ پرمختګونه شوي او ټاکل شوي چې پاتې چارې به د پلانونو مطابق په ښه کیفیت او ټاکلو نیټو بشپړې شي. د دغو پروژو مالی تمویل د افغانستان اسلامي امارت له لوري کیږي. د یادونې وړ ده چې د یادو سب سټېشنونو د چارو په بشپړېدو سره به تر ډېره د برېښنا د ضایعاتو مخنیوی وشي او هم به نوي پیرودونکي د برېښنا له عمومي شبکې سره وصل شي. د افغانستان اسلامي امارت هڅه کوي چې د هېواد لرې پرتو سیمو ته برېښنا ورسوي څو د هېوادوالو ستونزې حل او اسانتیاوې ورته رامنځته شي. د آبادۍ امام زخم ته درمل جوړوي